بسم الله الرحمن الرحیم. افغانستان ته د قطري پلاوي څخه د پانګونې غوښتنه شوې ده. دا چې قطر هیواد په سیمه کې باثباته سیاسي او اقتصادي رول تر کومه بریده پورې به د افغانستان کشاله عمومي نن پر همدې موضوع له سیاسي شنونکي ښاغلي سرور نیازي سره بحث کوو. سلام، وخت مو په خیر. دا د نن خبره نیازي صاحب درس نه وړاندې تاسو ته ښه راغلاست وایم که په پیل کې دا راته ووایاست چې په ټوله کې روانو حالاتو په پام سره کندهار ته د قطري پلاوي راتګ تاسو څنګه ارزوئ؟ مننه. زه سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. په دغه وروستیو وختونو کې یو ډول سیاسي او اقتصادي رقابتونه د نړیوالو ترمنځ د افغانستان په تړاو باندې پیل شوي دي. د چین دغه لیوالتیا او چې دا غواړي د پاکستان په همکارۍ سره هغه خپلو اقتصادي موخو ته ځان ورسوي، همداراز د قطر هیواد چې دوی ظاهرا ویلي دي چې د اقتصادي مسایلو باندې بحث کوي د افغانستان سره او د اقتصادي مسایلو ته یا په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا لري. دا ټول ښه خبرونه دي، خو ترڅنګ زه فکر نه کوم چې دغه د قطر هیواد پلاوی یوازې او یوازې د اقتصادي او تجارتي یا د پانګونې په اړه یا په دې ارتباط باندې دوی افغانستان ته راغلي، ځکه دا خو کېدای شو چې د دواړو هیوادونو د تجارت او اقتصاد وزیرانو ترمنځ دا خبرې شوې وې. خو زه فکر کوم چې قطر هیواد همدغسې چې د امریکا سره ډېر ښه روابط لري او د امریکا ګټې په سیمه کې خوندي کوي او د هغوی سره همکاري کوي. همداراز د اسلامي امارت سره هم ښه روابط لري، ځکه دوی وو چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ منځګړیتوب وکړ او د دوحې هوکړلیک امضا شو. خو زه فکر کوم د اقتصادي مسایلو ترڅنګ نور مسایل هم شته چې هغه شاید وروسته مطبوعاتو ته راووځي یا به دوی اعلان کړي. ښاغلی نیازی ښاغلی نیازی، تاسو اشاره وکړه چې یوازې به اقتصادي موضوعات دلته نه وي، دلته له افغانستان وروسته نوموړي پلاوي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سره هم ټلیفوني خبرې کړي. آیا ستاسو په فکر، ستاسو په نظر پر کوم مواردو بې بحث کړی وي د افغانستان په تړاو؟ وګورئ، هغه د دوحې هوکړلیک دی، کوم قرارداد چې هلته شوی و هغه د قطر هیواد په منځګړیتوب شوی و. کیدای شي او زه په دې باوري یم او په ډاډه ویلی شم چې یو د موضوعاتو نه د هغه هوکړلیک مسله ده چې امریکا غواړي د قطر په واسطه خپل پیغام اسلامي امارت ته ورسوي. ځکه که دغه ناسه یوازې اقتصادي مسایل وی، په دې کې بیا د بهرنیو چارو وزیر د قطر او همداراز د استخباراتو رئیس یا وزیر ګډون بې ګټې وو. نو دلته نور مسایل هم شته. زه هیله مند یم چې هر څه وي هغه د افغانستان په ګټه وي او په افغانستان کې د جنګ جګړې او د وینې تویېدو څخه د مخنیوي په خاطر ګټور ګامونه پورته شي. دا به ښه خبره وي. او که بیا هم نړۍ دلته هغه خپلې لوبې مخته وړي، بیا هم غواړي چې افغانان بدبخته کړي، نو زه فکر کوم چې بیا دا د افغانستان د خلکو لپاره به بیا ښه زیری لري. بله، تاسو یادونه وکړه چې د اسلامي امارت پیغام به تر نړیوالو رسولی وي، ولې مخامخ خپله خبرو ته نه سرکښني؟ ولې یو پیغام رسونکي ته ضرورت پیدا سي کوم مسایل چې د بل چا په خولې څوک استوي یا تر نړیوالو رسوي، ولې مخامخ نړیوال او اسلامي امارت نه چمتو کېږي خپله خبرې وکړي؟ ستونزه چیرته ده؟ وګورئ، د اسلامي امارت د راتلو څخه وروسته ډېرې هلې ځلې وشولې
یو خو په اسلامي امارت چارواکو باندې بندیزونه لګول شوي دي د سفر او دی لا تر اوسه د تور لیست څخه نه دي ایسته شوي. نو امریکا په دې اساس هم نشي کولی دوی سره مخامخ ځکه د دې منځ کې ناندرۍ رامنځته شولې او دوی ډېر کوښښونه وکړه پایلې یې نه درلودلې مثبتې پایلې یې نه درلودلې. نو ځکه زه فکر کوم چې د وروستي چانس په عنوان باندې دا ځل امریکایانو د قطریانو په مرسته باندې غواړي خپل پیغام یا غوښتنې طالبانو ته ورسوي او همدارس د قطر دوی شاید غوښتنه کړې وي چې په دغه برخه کې منځګړیتوب وکړي او ظاهراً موږ تاسو وینو چې همداسې وویل شو د دغه سفر موخې اقتصادي او نور مسایل ښودل شوي دي. خو بیا هم زه په تکرار ډول سره وایم چې د اقتصادي مسایل کېدای شول چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو تفاهم لیک په اساس باندې یا د دواړو وزیرانو د پانګونې او د اقتصاد وزیرانو ترمنځ تجارت وزیرانو ترمنځ لاسلیک شوي وی. دلته تر څنګ زه فکر کوم چې زیاته مسله د قطر د دوحې حکومت دی چې مخکې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی و چې هغه باید عملي شي. نو په دې خاطر قطر تاسو وګورئ کله چې دغسې یو لوړپوړی چارواکی یو هیئت یو بل هیواد ته ځي نو هغه همدومره لوړ پیغام هم لري او دا اقتصادي مسایل خو د افغانستان د ټولو دنیا سره اقتصادي مسایل لري. هره ورځ قراردادونه امضا کېږي د چین سره د افغانستان سره او پاکستان او داسې نورو هیوادونو سره. نو دغسې یو پلاوی تر اوسه افغانستان ته نه و راغلی. نو زه بیا هم په دې ټینګار کوم چې د دې ناڅې تر شا نور سیاسي مسایل هم دي چې زه هیله لرم چې هغه د افغانستان په ګټه باندې تمام شي. ښاغلي نیازی تاسو اشاره وکړه چې دغسې پلاوی په لوړه کچه تر اوسه نه و راغلی. دغه پلاوی چې افغانستان کندهار کې د اسلامي امارت لوړپوړو چارواکو سره کتلي دي څومره مثبته پایله به ورکړي که یا هم بې پایلې به پای ته رسېږي د نورو پلاوو په راتګ سره؟ وګورئ مثبتې پایلې هغه وخت یو هوکړلیک یا یو قرارداد یا یو پروتوکول لرلی شي چې په هغې باندې دواړه خواوې یا په قرارداد کې ښکېلې خواوې که هغه یو وي که دوه وي که لس وي که هر څومره وي دوی پر هغې باندې عمل وکړي او هغه پلی کړي. او که دا د کاغذ پر مخ پاتې کېږي نو داسې معاهدې او قراردادونه او پروتوکولونه خو بیا افغانستان ډېر زیات امضا کړي دي چې تاسو ګورئ افغانستان ته ګټه نه ده رسولې. خو هر هغه یا هر هغه قرارداد یا هر هغه پرېکړه چې هغه عملي شي هغه به د افغانستان تمامېږي نه هغه پرېکړه چې د کاغذ پر مخ پاتې شي. بله پر افغانستان د نړیوالو فشارونو دوام زیانونه څه دي؟ زیان یې چا ته رسېږي؟ په لومړي قدم کې خو دغه فشارونه چې پر افغانستان باندې واردېږي د دې هغه اساسي جنګ د افغانستان خلک ویني. همدا اوس تاسو بېروزګاري بیکاري قیمتي او راز څومره په افغانستان کې ویني. همدا اوس خلک ځورېږي د بیکارۍ نه د بېروزګارۍ نه او خلک هره ورځ په سلهاوو زره افغانان د وطن پرېښودلو ته مجبوره کېږي. دا ټول هغه څه دي چې هغه زیانونه چې دغه وضعیت له امله افغانستان خلک یې ویني. خو تر څنګ زموږ ګاونډیان هم د دې نه متاثره کېږي. زه فکر کوم یوازینۍ لاره دا ده چې د تعامل لاره ده. وګورئ د مثال په ډول په افغانستان کې په دې حد اقل په دغه نږدې 500 کلونو کې ډېر نظامونه راتله خو هېڅ دا نظامونه بدلېدل را بدلېدل هېڅ هېواد دې ته منتظر نه پاتې کېدو چې ملل متحد پرېکړه وکړي بیا موږ د افغانستان حکومتونه چې هغه مخکې حکومتونه بیا په رسمیت وپېژنو. خو اوس یو ډول دلته
ټول هیوادونه یو شنه څراغ ته د امریکا منتظر دي چې امریکا څو افغانستان په رسمیت وپېژني، هم ملګري فلسطین په رسمیت وپېژني، بیا نور هیوادونه. ګرچې ملګرو ملتونو سرپوشي په صراحت ویل که دا چې افغانستان څوک په رسمیت پېژني یا نه پېژني دا زموږ کار نه دی. یعنې هر هیواد کولی چې افغانستان حکومت اسلامي امارت په رسمیت وپېژني. خو دا ځل زه نه پوهېږم چې دلته څه لوبه روانه ده. یعنې 2 کاله د افغانستان کې د یو حکومت یا د یو نظام تېرېږي، دا که په زور راغلی دی، خو مخکې هم ډېر نظامونه په زور راغلي وو، حتی په کودتاګانو راغلي وو. خو سبا یا بله ورځ به تقریبا نیمې نړۍ به په رسمیت پېژندل او هر هېواد به اعلان کوو چې موږ د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژندو. تاسو وګورئ سردار داود کودتا غلي وو، څه د ثور انقلاب، بیا د مجاهدینو راتګ، بیا د ورپسې د طالبانو د تېرې دورې راتګ، بیا هغې وروسته د کرزي او غني او داسې نور حکومتونه چې دلته راغله، خو ټوله دنیا دوی په رسمیت پېژندل. خو دا ځل 2 کاله تېرېږي د یو نظام د یو حکومت. حال دا چې دغه نظام یا حکومت د نړیوالو په تفاهم د یو حقوقلیک په اساس باندې منځته راغلی دی چې دا طالبان راوستل، حقوقلیک د ورسره امضا کړه او دوی د قدرت وسپاره او جمهوریت نظام یې. نو اوس پوښتنه دا ده در حال چې دوی په ملاتړ دغسې یو نظام راځي د یو حقوقلیک په اساس، ولې بیا دوی په رسمیت نه پېژني؟ خو دلته د پردې شاته نور مسایل دي. زه فکر کوم نورې غوښتنې چې نړیوالې د خپلو ګټو د ترلاسه کولو لپاره په افغانستان کې لري، هغه سره طالبان موافقه نه کوي، یا نور کوم شرایط چې نړیوال لري اسلامي امارت یا طالبان هغه نه مني. نو ځکه دوی د فشارونه واردوي. دا چې د حقوق بشر مسایل دي، دا چې د نجونو د ښځو د مکتب تعلیم مسله ده، نور مسایل دي. دا هغه خبرې دي چې فقط یو ډول سره رنګ ورکول کېږي، د دې نه یو د دغه مسایلو نه ګټه اخیستل کېږي تر څو دوی هغه اصلي موخو ته خپل ورسېږي. تاسو باور وکړئ که همدا اوس د اسلامي امارت ستونزې د نړیوالو سره د امریکا سره حل شي، که دغه د نجونو او ښځو باندې نور تحریمونه هم په افغانستان کې وضع شي، دوی به غږ نه باسي. ځکه مخکې دا شی لیدل شوي دي، دلته دومره فجایع چې خصوصا د ښځو په وړاندې په تېرو نظامونو کې، خصوصا د مجاهدینو په وخت کې چې کله د کابل کې جګړې پیل شوې، تاسو ولیدل چې زموږ ډېرې افغان خویندې بې عزته شولې، حتی د هغې سینې پرې کړل، څه ظلمونه نه وو چې ونه شول. خو یو ورځ هم نه هغه حکومتونه چا تحریم کړه، یو ورځ نه هم چا غږ پورته کړ. اوس په خپله د دوی پر مټ د دوی په همکارۍ سره یا د دوی په تفاهم سره دغه نظام منځته راغلی دی. دوی کله د نجونو بهانې لټوي، کله د نور د تروریزم بهانې لټوي او نور داسې، او دلته تحریمونه وضع کوي، او دا د افغانستان د خلکو ده. وګورئ بېروزګاري، فقر او بدبختي په افغانستان کې اوج ته رسېدلې ده. بله، د دې بهانو تر شا څه دي؟ نړیوال ولې بهانې لټوي؟ څه ډول موخې لري افغانستان کې ستا په فکر؟ په افغانستان خصوصا د اوکراین د جګړې نه وروسته د افغانستان هغه جیوپولیټیک موقعیت نور هم نړۍ ته خصوصا امریکا او روس ته د ارزښت جار شوی دی. ځکه روسیه هم تشویش لري که د دوه افغانه په جګړه کې راګیر شي، د دې لپاره به ډېرې ستونزې. نو هر یو کوښښ کوي چې په افغانستان کې لاسرسی ولري او په یو ډول سره افغانستان د دوی د کنټرول لاندې، او امریکا هم د بل هیڅ هیواد حضور په افغانستان کې نږدېوالی نه مني. تاسو وګورئ کله چې د چین لوړپوړی هیات راځي، هغه پاکستان هغه درې جانبه ناسته کې ګډون کوي، په سبا یې په پاکستان کې څه وضعیت رامنځته کېږي، او وروسته د هغې نه بیا یو پلاوی دغه د قطر نه راځي، دا د طالبانو مشرانو سره په قندهار کې ګوري. زه فکر کوم دا لاس یو د بل سره ډېر زیات تړاو لري.
امریکا په هیڅ ډول سره نه غواړي چې د چین کډه افغانستان ته راورسیږي یا چین دلته په افغانستان کې برلاسی شي یا چین د خپل اقتصادي موخو ته ورسیږي. دلته د سیاسي رقابتونو ترڅنګ مهمه خبره دا ده چې اقتصادي رقابتونه موجود دي. چین یو اقتصادي ګول دی په جهان کې چې هغه ټوله دنیا د چین څخه د چین د اقتصادي پرمختګ څخه دوی متضرره دي او دوی اندېښنې لري. همداشان د چین او د روسیې نږدېوالی هم امریکا ته د منلو وړ نه دی او نور غربي نړۍ ته. نو دا ټول هغه سیاسي او استخباراتي لوبې دي چې په افغانستان کې روانې دي. خو زه فکر کوم چې دغه پلاوی چې افغانستان ته تللی هر قوم یو پایلې ته ورسېږي چې دغه اوسنی سرپرست حکومت دوی په رسمیت وپېژني او خپل شرط و شرایط هم طالبانو ته وړاندې کړي او طالبان هم د هغې سره موافقه وکړي او تر څو یو نتیجې ته ورسېږي. ښاغلی نیازی دغه د ټولګډون حکومت یادونه چې نړیوال کوي د نجونو د زده کړو د کار مسله چې یادوي، اسلامي امارت وایي چې زموږ حکومت ټولګډونه دی یوه موضوع، او بل د نجونو زده کړې او کار دا هم دوی هم مني چې دا یوه ستونزه ده. تر یو چوکاټ جوړولو وروسته به دا پیل سي. نو ستاسو په فکر، ستاسو په نظر که چیرې د نجونو مکاتب شروع سي، د ښځو کار هغه پیل سي، د شته نظام بدیل وینئ په افغانستان کې؟ وګورئ، ما بار بار ویلي دي چې که اسلامي امارت نړیوالو ته بهانې په لاس ورنه کړي نو او په افغانستان ته راتګ حکومت وکړی وایي چې حقوق بشر د نقض کړی، کله وایي چې نجونې مکتب ته نه وړي، کله وایي چې دلته تروریزم دی، کله وایي چې د مخدره توکو قاچاق دی. دغه بهانې دي چې دغه بهانو باندې دوی غواړي بیا راشي په افغانستان کې مداخلې وکړي. نو که دغه بهانې له منځه لاړې شي او دلته یو قانوني حکومت رامنځته شي او دغه مسایل ټول رعایت شي، بهرنیانو ته به څه بله بهانه پاتې کېږي. خو زه فکر کوم چې نړیوال هم په خپلو دغه خبرو کې صادق نه دي. دوی د پردې شاته نور اهداف لري، په خوله وایي یو څه او کوي بل څه. دا افغانانو په حداقل 45 کلونو کې تجربه کړه چې بهرنیان زموږ سره په ظاهرا یو څه وایي او د پردې شاته بل څه کېږي. دغه 45 کاله ناورین چې په افغانستان کې روان دي، دا ټول د دغه بهرنیانو د مداخلو په مرسته او د دوی په مستقیما یعنی مالی او نظامی مرستو سره دغه ناورین په افغانستان کې روان دی. دوی چې دغه نړیوال دي چې که هغه همسایګان دي، که د سیمې هېوادونه دي یا د هېواد د نړۍ ستر قدرتونه دي، دوی په یو ډول سره په دغه ناورینونو کې لاس درلودی. دغه جنګ او جګړې چې د 45 کاله په افغانستان کې روان دي، د دې مخارج دغه مهمات او د وسلې څوک ورکوي، دغه ډلې ټاکنې څوک جوړوي، د چا لخوا تمویلېږي. خو دا ټول د دوی د کړنو پایلې دي. نړیوالو د هېواد همدې حالت ته رسولی دی، ځکه د صادقانه مرستې نه دي کړې. دوی د افغانانو ملي ګټې په نظر کې نه دي نیولې، دوی خپلې ګټې تل په نظر کې نیولې، ځکه د دوی هغه کړنې یا کوم هدف چې لري هغه هم یعنی د افغانستان لپاره کوم شعارونه چې لري هغه نه عملي کېږي، ځکه افغانان ګوري چې دوی په خپلو کړنو کې صادق نه دي. بله، ښاغلی نیازی، تاسو یادونه وکړه چې اسلامي امارت نړیوال ته بهانې په لاس ورکوي. اسلامي امارت بیا بار بار وایي چې موږ یو مستقل هیواد یو، نړۍ ته یو مثال وړاندې کوي چې فساد مو ورک کړی، مثلا د نشهیي توکو مخه مو نیولې، غلا مخه نیول سوې، اداري فساد نسته، د یوه امیر تر امر لاندې ولسوال راځي والي کېږي، والي راځي وزیر کېږي، وزیر راځي والي کېږي. دا یو نړۍ ته یو مثال دی د تیر نظام 20 کلن چې مثلا یو والي یا مثلا یو کومندان به چا له دندې نه سوی ګوښه کولی، حتی یو ولسوال. نو د بشر حقونه په تیر کې نقص و، اوس دوی د بشر د حقونو د نقص نارې وهي نړیوال. په دې اړه تاسو څه وایاست؟ مخکې نړیوال ولې چپه خوله وه په شمول د ګاونډیانو؟
وګورئ لطیفي صاحب موږ د طالبانو د کوم کارونه سترګې نشو پټولی. موږ بار بار په رسنیو کې ویلي ځکه یو څوک چې راځي د یو رسنۍ تر شا کیني او هغه دروغ وایي یا هغه حقیقتونه کتمانوي، دا د یو کس لپاره د شرم خبره ده. موږ نشو کولی د دې لاسته راوړنې. ما بار ویلي چې دغه امنیت چې اوس په افغانستان کې شتون لري د شاه په وخت کې هم نه و. دا که څوک مني که نه مني، موږ یې ویل همدا اوس تاسو وګورئ دغه ځینې یوټیوبران یا دغه تلویزیوني برنامې چې لري د افغانستان ګور ته سفر کوي، ځي یو ځای کې خیمه وهي، یو نفر په سلام نشته ورسره. همداراز خارجي اتباع موږ ولیدل چې په افغانستان په ګور کې ګرځي، څوک هغې ته نه وایي چې څوک یې چیرې ځي. همداراز د افغان د امنیت څخه خوشحاله دي. زورواکي ورکه شوله، د ځمکو غصب له منځه لاړی، فساد او رشوت هر څه له منځه ولاړل. دا ټول منو. خو یو شی مخکې تاسو هم اشاره وکړه چې ما ته فرصت پیدا نه شو په هغې مورد کې تاسو ټولګډونه حکومت اشاره وکړه. ګورئ ټولګډونه حکومت نه باید موږ یو تعریف ولرو. دغه چې کار اهل کار وسپارل شي په خپله ټولګډونه حکومت منځته راځي او که بیا موږ د تیر په شان باندې او نړیوال غواړي چې هغه پخوانۍ فاسدې څېرې، هغه د خاینې څېرې چې افغانستان دغه حالت ته رسولی، هغې راولي په حکومت کې شریکې، هغې ته هېڅکله موږ ټولګډونه حکومت نشو ویلی. ځکه هغه موږ ولیدل، تجربه هم کړه. هغه ډول ټولګډونه حکومت موږ ولیدی، هغه چې د قومونو په ډلو ټپل ویشل شوی و، یو والي چا نشو پورولی، یو امر د حوزې چا هغې ته هم ټولګډونه نشو ویلی. دې ته هم ټولګډونه نشو ویلی چې طالبان، یعنې که وزیر وي باید طالب وي، که رئیس وي باید طالب وي، که ډاکټر وي باید طالب وي. بله ښاغلی نیازی په دې کې بله هر ټولګډونه نه دی. دا وویشل شي دلته هر چا ته د خپل فهم، تخصص او استعداد په اساس کار ورکړل شي. خدای وکړي چې هغه زموږ هزارهګان وروڼه راشي په دغه پوسټونو کې ځای په ځای شي د لیاقت په اساس، که هغه پاکستاني وي که تاجک وي که اوس وي. نو هغه وخت موږ ویلی شو چې کله یو قانوني نظام جوړ شي او هر چا ته د مسلک، کار او تخصص پر بنیاد باندې دنده ورکړل شي، مسؤلیت ورکړل شي، هغه وخت ویلی شو ټولګډونه. اوس خو موږ وینو چې د یوې ډلې حکومت دی او هغه مخکې حکومتونه چې د ټولګډونه په نوم وو، هغه خو تر دوی بدتر حکومتونه په دې خو بله ښاغلی نیازی دلته بله پرېږده یو قمندان کل اردو یا یو والي یا وزیر په هر امضا د امیرالمؤمنین باندې په یو ورځ کې 4 ساعتو کې 10-12 وزیران او والیان لیدل کېږي او بل ځای مخالفت هېڅوک سرغړونه. هغه وخت خلک تاسو ولیدل هر په دیوالونو ورختل. نه هغه دیموکراسي و، هغسې ټولګډونه حکومت غواړو او نه دغسې حکومت غواړو چې ټول اقتدار د یوې ډلې په لاس کې. دلته نور افغانان حق لري، دا هېواد د ټولو دی، ټول په دې کې مشترکاً دې ته باید د خدمت فرصت ورکړل شي او د دې استعدادونو نه باید ګټه واخیستل شي. د مثال په ډول دغه رئیس ترافیک تاسو وګورئ، ډېر ښه کارونه کوي، ډېر نظم یې راوستی، که د ښاروال دی که بل دی که بل دی. خو دا اوس تاسو دغه د رئیس ترافیک نه د ډریورۍ امتحان واخلئ، زه مطمئنه یم چې په هغه بین المللي معیارونو که تاسو هغه څخه امتحان واخلئ دی حتی لایسنس نشي اخیستلی. اوس راغلی دی رئیس ترافیک دی، ولې کارونه ملت ته د منلو وړ دي، کارونه یې ښه دي. نو که دلته مسلکي کسان، پوه کسان د تخصص او پوهې په اساس باندې راشي، په دندو وګمارل شي، دغه مثلا په سیاست کې، په اقتصاد کې، په نظامي او امنیتي مسایلو کې موږ پروفیسوران لرو، موږ ډاکټران لرو، موږ کارپوهان لرو. دوی نه باید دا د دې هېواد بچیان دي. که دا هغه وخت د طالبانو تحریک هم نه و، د خلکو مکتب لوستی دی، تردش راکړې ده. بله ښاغلی نیازی په خاطر دا دندې راکولې د کمونستانو لپاره دا د وطن خلک دي، د وطن لپاره هر څوک خدمت کوي. دا نظامونو بهر هېواد کې ځي او راځي، په افغانستان کې هم ډېر نظامونه تللي او راغلي وو. دا د حل لاره نه ده چې ډېره مننه کسان خلک ټول د هېواد
د دندو وشړي. ښاغلی نیازی په لنډو کې د اسلامي امارت وایي چې مثلا یو مثالونه وړاندې کوي چې عامې روغتیا وزارت وزیر یو مسلکي کس دی، مثلا ستره محکمه، لویه څارنوالي، داسې نور مثالونه دی ځینې وړاندې کوي. که چیرې ځینې کسان مسلکي هم نه وي، بیا لاندې چې دی وایي ټول مسلکي کسان دي او تر ډېره د جمهوریت کسان د دې سره په دندو کې بوخت دي. لطیفي صاحب که څوک دغه نیوکې کوي چې ولې تاسو وګورئ یو څوک د معاون د ناحیې دی، د پنځمې ناحیې، ما هم په دې نیوکې درلودل چې ولې دا سړی د خلکو دوکانونه باندې کله چې ما هغه ویډیوګان ولیدې هغه حالت مې ولیدې او د ده هغه معیاري کړنې مې ولیدلې. دویم که دا د جمهوریت دی، که د طالب دی، که مجاهد دی، که کمونست دی، که هر څوک دی، کور ودان یو مسلکي کس ای کار زموږ ټول مسؤلین دغسې وی. دویم کش کېدای شاروخ سره کړی وی په کار کې به ډېر نظم راوستی وی. موږ هغه څوک هېواد دپاره کار کوي، هغه څوک چې زحمت باسي، هغه څوک چې کولی شي دغه هېواد د پرمختګ او ترقي په لور بوځي، د هغې نه استقبال کوو، هغې ته شاباسۍ وایو، ودانۍ ورته وایو. هغه څوک چې دندې خپلې نشي جا کولی، لطفا یا د په خپله خپلې دندې پرېږدي او یا د اسلامي امارت هغې کسان راولي. نه وایي چې ما دې راولي یا تا دې راولي، دوی د خپل کسان راولي، خو ولې د مسلک په اساس د پوهې په اساس دغسې کسان لکه معاون د ناحیې چې دی، نو که هغه کار ته وسپارل شي لطیفي صاحب په خپله شموله حکومت باندې راځي. ډېره مننه. فقط څو ثانیې وخت لرو ښاغلی نیازی. ډېره مننه، ډېره مننه سرور نیازی چې تر دا وخته مو زموږ ملتیا کول. کور ودان درنو لیدونکو ستاسو څخه هم نړۍ مننه کوم. دا وه د نننۍ نن خبره. تر بیا ښه وخت. الله پامان.